Audio Jungle. Audio Jungle. د متحده عرب امارات ایمرجنسي او قدرتي آفاتو سمبالونې دفتر او وزارت خارجه په ګډه خپلو عربي وطنیانو ته خبرداری ورکړې ده چې د 10 جنوري نه پس هغه خلک چې د کووډ واکسین یې نوي کړي نشي کولی د ملک بهر په سفر لاړ شي. هغه کسان چې د علاج په خاطر یا د نورو بیمارو د وجې واکسین نشي وهلی هغوی به د دې پابندۍ نه بهر وي. یو ای د کووډ مخنیوي لا د شروع نه سخت ګامونه اخیستي او په نړۍ کې د نورو هیوادونو سره په سیالۍ کې په دویم او دریم درجه کې واکسین وهلی وو. اوسني ګامونه د مرض په بیرته د ډېرېدو په سبب دی چې د دسمبر په دې خوا په سمدستۍ سیوا شوی دی. تېره میاشت هم د وزارت د صحت سرکاري ویاندې ډاکټرې فریده حسانی خلکو ته د بهر ملک سفر نه کولو نصیحت کړی و. په یو ای کې 2.6 میلیونو واکسین لګول شوي دي چې 92% آبادي پورې شمیرې ته رسي. د یو ای سرکاري رسنۍ وام وایي چې د پیر یعنې سبانۍ ورځې نه به فقط هغه چارواکي کولی شي چې مرکزي دفترونو ودانو ته د کار دپاره ورداخل شي چې واکسین یې کړی وي او خبرداری ورکوي چې باید ټول چارواکي د نوي کال په لومړۍ میاشت کې بوستر واکسین ولګوي. په متحده عرب اماراتو کې د مرکزي ادارې لاندې دفترونو ته احکاماتو کې ویل شوي وو چې کوم چارواکي د کووډ په مرض مثبت تشخیص شوي وي د هغوی د چاپېرچل او نورو وګړو سره د نږدې کېدو څېړنه چې د موبایل تلیفون نه اخیستی شي وکارولی شي. مرکزي دفتر خلکو ته د کووډ د بچاو دپاره ورکړل شوي چوکاټ ته د پاملرنې او ځان ساتنې مشورې ورکوي. د متحده عرب امارات هواپیما دفتر وایي چې د بارانونو لړۍ چې د نوي کال په ماښام شروع شوې وه او تر اوسه یې د اماراتو د یو کال عمومي باران کچې ته رسېدلې لړۍ تر 9 ورځې به روانه وي او خلکو ته د موټر چلنې او بهر وتلو کې د پام کولو مشورې ورکوي. په متحده عرب اماراتو کې د ماشومانو پاملرنې او د ماشومانو کلبونه وایي چې د نوي قانون سره سم دوی ته د کاروبار او چارو کې د زیاتېدو موقع په لاس ورغلي دي چې علت یې د ماشومانو د مور او پلار د کار وختونو کې د بدلون دی. هغه کمپنۍ چې په متحده عرب امارات کې بوختې دي د سرکاري اعلان سره سم د جمعې او یا د اتوار ورځ چوټۍ خوښه کړې ده چې د ماشومانو د چوټۍ سره په ټکر ده. بیا څوک پکې داسې هم شته چې د ښځې دفتر د اتوار او د میړه دفتر یې د جمعې ورځ چوټي ورکوي چې کورنۍ بنسټ یې په ناکلارۍ او بیرته په ترتیب کولو ته مجبوره کړی دی. د دوبۍ مشهوره او د سیلانیانو د خوښې مرکزي ودانۍ برج خلیفه چې د دنیا د ټولو نه دنګه ودانۍ ده د نوي کال په سهار په تندر برېښېدلی وو. د انسټاګرام په ویډیو کې چې د شیخ محمد د شخصي چارو ټولګي مشر خلیفه سعید خپور کړی وو ښایي چې د برج په سر لګېدلې منارچې لوړګي په تندر وبرېښي. منارچه آسماني بجلي جذب کولو او ښکته ځمکې ته د کوزولو دپاره په ټولو لوړو ودانو لګولی شي. د نوي کال متحده عرب امارات 13 ورځ 2565 د کووډ 19 پیښې ریکارډ کړي دي. د دوبۍ خصوصي پوهنتونونه وایي چې لا نور هم څو ورځې خپل پوهنتونونه نه پرانیزي چې اول یې د پرانیستلو اعلان کړی و چې علت یې د پوهنتون چارواکو او ځینو ماشومانو کې د کووډ مثبت پیښې دي. جیمز ایجوکیشن چې د پوهنتونونو لویه لړۍ لري وایي چې د دوبۍ 28 پوهنتونونو کې 26 لا بند ساتي او وایي چې د نوي کال زده کړې به
د انټرنیټ په لارې کولی شي. د دغه ګروپ د ویان په وینا د ماشومانو کورنو ته د میل په ذریعه پیغام ورکړی شوی دی چې سکولونه به لا نور هم څه ورځې تړلي وي او د بیرته پرانیستو ورځ یې نه ده څرګنده کړې.